چې هغه د شب قدر میاشت ده او رسول الله مبارک به د شب قدر د میاشتې په اکثر ورځو کې روجې نیولې اکثریت لږې به یې نه نیولې او اکثریت به یې روجې نیولې د شب قدر په میاشت کې او الله پاک اواز کوي ماشاءالله ټوله شپه الله آوازونه درته کوي بنده الا من مستغفر فاغفر له الله الا خبردار هل من مستغفر څوک بخنه غوښتونکی شته فاغفر له چې دی وبخم الله آواز کوي څوک بخنه غوښتونکی شته فاغفر له چې دی وبخم الا من مسترزق فارزقه الا من مسترزق څوک رزق غوښتونکی شته فارزقه چې زه وله روزي ورکم ماشاءالله هلکه مونږ خو بخنه غواړو د خدای نه کنه روزي هم د خدای نه غواړو او دریم څه عجیبه خبره کوي الا من مبتلا فاعافيه یا فاعافيه شته څوک په تکلیف کې انخته چې د دې تکلیف نه وباسم شته څوک بیمار چې د بیمارۍ نه وباسم شته څوک په مقدمه کې انخته چې د مقدمې نه وباسم شته څوک په دشمنۍ کې انخته چې د دشمنۍ نه وباسم شته څوک یا څوک په بچي یا ښځه په تکلیف او په غم کې انخته چې دی ته وباسم حتی یطلع الفجر تر سبا خطو پورې الله دغه آوازونه کوي حضرت علی رضی الله عنه فرمایي څو خبرې کوي درې کوي بخنه غوښتو والا شته چې وبخم ماشاءالله رزق غوښتو والا شته چې روزي والا ورکم او څوک انخته شته مال کې بدن کې بچی کې بلکې تکلیف زده مصیبت زده چې دا آزاد کم د دې مصیبت او تکلیف او غم نه لري کم تر سبا پورې الله وازونه مړه خدای سونه میرا باندې مونږ بیا هم سر تخته مونږ له بیا هم خوب شپه خوږه ده او خوب به پکې کوو یو خبره درته وکړم یو څو نه بخي ګورې ام واوره یو څو نه بخي یو مشرک نه بخي چې الله سره شرک کوي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء شرک نه بخي مشرک بالکل نه بخي هغه انسان به بخي چې هغه موحد وي الله په ذات کې او په صفات او په افعالو کې یو ګڼي خدای سره شرک نه کوي یو خو هغه شرک دی چې وي دوه خدایان دي یو خو هغه شرک دی چې بوتانو ته سجدې کوي دام شرک دی چې د الله خاص صفت بنده له ورکوي لکه زه به یو مثال درکم جوړونکی د خدای صفت دی او ته وایې نه ما پلانکي زیارت ته لازم چې ما جوړ کړي پلانکي پیر صاحب لازم چې ما جوړ کړي نه سبب به استعماله ډاکټر لزا خدا به نه وایي چې ډاکټر به مې جوړوي ډاکټر به علاج کوي جوړونکی به مې څه وکړي مالا پلان کې زیارت لازم او مالا با هغه به مالا زوی راکوي زوی نشي درکولی زوی به څوک درکوي الله ډاکټر لازم علاج به دې کوي خو ډاکټر زوی نشي درکولی ډاکټر زوی درکولی شو ځان له به ډېر پیدا کوي بعضې د الله خاص صفتونه دي هغې کې به م الله سره شریک نه جوړی یو دا سړی دی چې موحد یعنی مشرک که په شرک په ذات کې وي او که په صفاتو کې وي او چې د الله کم کارونه کوي ته دا بندم کولی شي په دې کې تفصیل ډېر دی ما مخکې په یو ځل تقریر کړی بیا به م پې وکړم انشاءالله مشرک نه بخي دویم څوک نه بخي کینې والا کینهګر چې دا مسلمان سره کینه او حسد ساتي دا ښکلی ولې دی دا مال یې ولې دی دا علم یې ولې دی دا رزق یې ولې دی دا سپینه جامې ولې ده دا خلک عزت ولې کوي دا ډېر خطرناک جرم دی حسد او بیا دا حسد په تاسو کې هم شته خو دا په موږ مولیانو کې ډېر دی سپی درته وایم موږ مولیانو کې ډېر دی چې د دې مولا عزت ولې دی د دې مولا خلک قدر ولې کوي د دې مولا دا شاګردان او دا طالبان ولې ډېر دي دا لوی غم دی دا حسد کینه دا په خدای اعتراض دی دا نعمت چا ورکړی دی الله او ته دا ولې په خدای دې اعتراض د خدای نه دې ځان درون وګڼو چې خدای ته نه پوهېږې دا نه وه پکار دا چې زه څه ویم داسې پکار خدای ته دې بې انصافه ووې
چې دا صدقه خدای دا انصاف نه لري دله دا مال ورکول نو پکار دا بچی ورکول نو پکار د عزت ورکول نو پکار حسدی نه به تخته چې چا کم حسد دی تخته به په د خدای قهر نازلیږي په د خدای غضب نازلیږي دنه تخته دا سړی دا حسدی سړی او کینګر د عرفات په میدان کې خدای نه بخي د لیلة القدر په خاص ټیم هم خدای نه بخي دې کې به بخي دریم څوک دی مدمن خمر چې همیشه شراب څکي ځکه یو سړي یو ځل څکلي او توبه ویسته چې بیا به نس کم ټیک شوه خو چې نه شراب دم پکې نه بخي څلورم څوک دی څلورم هم واوره چې دا پرتوک د ګیټو نه لاندې ځان پسې راکاږي کبرجن چې دا کبر کوي دا لویي کوي دا بل ته سپک ګوري او ځان لوی حسابوي او دا پنسي د ګیټو نه ځان پسې لاندې راکاږي دم نه بخي او بل هم واوره د مور او پلار نافرمان هم نه بخي مور او پلار نافرمانی به نه کوي مور او پلار عزت به کوي او شپږم چې همیشه ګناه کوي لکه ګیرې والا چې مې درته وویل یو ځل ګناه کې توبه وباسي ټیک ده خو چې بیا کوي دا ورسره نه بخي دا خدای نه بخي او یو پکې بل هم دی اسو دی هغه انسان دی چې قاطع د رحمې رشتې خلکو سره رشته داري پرېږدي صله رحمي پرېږدي صله رحمي پکې نشته رور سره روان دی پلار سره روان دی تربور سره روان دی ماما سره روان دی خورۍ سره روان دی ترزوی سره